بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو که فرض داسیس خدا ډیر زیات لوی دی، د دې نه هم وړوکی سیس لکه مثال په طور دا کپ، بلکې د دې نه هم وړوکی کیدی شي. دا کپ په لاسو کې واخلم او ما ته څوک وایي چې یاره دا به ته دغه شانې په لاسو کې نیسي، نو د دې وزن ډېر سپک معمولي دی، خو دا پابندي او دا ټایم یا دا ثابته ورځ یا 10 غنټې یا 12 غنټې زه په لاسو کې نیسم، نو د دې معمولي بوج نه به د دې معمولي وزن نه به زما دپاره ډېر غټ وزن جوړ شي. دغه شانتي مثال د انسانانو په منځ کې د تعلقاتو دی. لکه د انسانانو په منځ کې اختلافات راځي، تعلقات خرابېږي. زمونږ په پښتون معاشره کې خلک دا خبره ډیره زیاته آر ګڼي، دا شرم ګڼي چې یاره زه دې وطن د غلطو سره عفو درګذر وکړم. دا ټولو نه غټ عظمت دا دی، دا د انسان غټ عظمت دی چې دی خاکساري وښیي. په دې انسان کې یو طرف ته مینه ده، محبت دی، قرباني ده، ایثار دی، خو بل طرف ته پکې نفرت دی، حسد دی، غرور دی، تکبر دی، انا ده. نو اصل کې د انسان دا مینه محبت دا دومره یو زبردست او یو زورور څیز دی چې دا د دې نفرتونو، د دې غرور، تکبر او د دې حسد او د دې بدنیتۍ او د دې تنګ نظرۍ خاتمه کوي. غواړي چې یاره د سره دې په مینه محبت معامله وکړی شي، نو د مینې محبت معامله مینه پیدا کوي، نفرتونه ختموي. خو زمونږ د بدنصیبۍ نه زمونږ پښتون معاشره هغه داسې ده چې هغه د معمولي غونته کیسیز، معمولي خبره، دا معمولي سټف، مثال یې دغه د وړوکي پیاله دی، دا ورځ نشي، هفتې نشي، میاشت نشي، کلونو ته ورسېږي. دا تعلقات د ډېرو نږدو رشتو په منځ کې، لکه مثال په طور د پلار او د زوی په منځ کې، نو دغه شانتې مونږ لیدلي دي چې یاره د پلار او د زوی په منځ کې 10 کاله خبرې نه دي شوي، 12 کاله. نو دا وړه خبره ده. پکار دا ده چې دا زوی سوچ وکړي، پکار دا ده که زوی نه پوهېږي او د جاهلي او ډله پکار دي چې یاره دی د دغې خپل بچي د دغې غلطۍ سره عفو درګذر وکړي، دا معاف کړي، نو دې سره به د دغې زوی په دې زړه کې به دومره مینه پیدا شي او دومره به حالات ښه شي. خو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې زمونږ په پښتون معاشره کې یو سړی وایي زه ولې د ده نه معافي وغواړم، زه پلار یم، زه ولې د ده نه، زه د غټ حیثیت خاوند یم، زه ولې د ده نه معافي وغواړم، دا خو د دې حال یاد دی، او زه خو مشر یم، او زه خو پوهه انسان یم، او زه خو خان یم، او زه خو ملک یم، او زه خو افسر یم. دا دې خبرو چې کوم دی نو په دې معاشره کې برداشت ختم کړی دی، صبر ختم کړی دی، په دې معاشره کې هغه انسانیت او هغه مینه ختمه کړې. نو اصل کې خبره دا ده چې که فرض که دا خوشحالي او دا اطمینان دا خلکو ته په ورکولو کې دی، خلکو ته په ریلیف ورکولو کې دی، خلکو ته په مینه ورکولو کې دی، او دغه مینه ول دا نفرتونه ختموي، دا حسدونه ختموي، دغه غرور او تکبر ختموي، دغه انا ختموي. څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الصبر ضیاء، مطلب یې دا دی چې صبر او برداشت دا رڼا ده، او رڼا څه چل کوي، رڼا تیارې ختموي. دغه د غرور، تکبر، دغه د نفرت، دغه د برترۍ او دغه د نفرت دغه تیارې دا په دې طریقه باندې ختمېدی شي. نو اصل کې زه تاسو ته دا وایم چې په دې باندې عمل شروع کړئ. د خلکو د غلطو سره یو سړي غلطي کړې ده، تا غلطي نه ده کړې، ته په غلطۍ نه یې، ته ټیکې، خو ته د هغې باوجود د دې بل سړي د دغې غلطۍ سره عفو درګذر وکړه، دی معاف کړه. ته ګوره چې د دغې سړي په زړه کې ستا دپاره څومره مینه پیدا کېږي، ستا دپاره څومره احترام. او که فرض که تاسو دا نه کوئ نو بیا تاسو ټینګ شئ څه ته، ټینشن ته، ډپریشن ته، هایپر ټینشن ته. نو بس بیا دغه
جامي نور د دې نه څه نه جوړېږي بلکې هغه رحمان بابا ډېره ښکلې وینا کړې ده خواهانو بې پروا یم په ښه خوی له بدخواهانو بې پروا یم په نرمۍ لکه اوبه د اور سزا یم خانم ډېر وایي چې ادم خاورو کې کیني څه زرغون کړي جیله چې په دولت شي نو خامار شي نو د انسان عظمت په دې خاکسارۍ کې دی انسان عظمت د انسان سره په مینه کولو کې دی او مینه زموږ نه څه ډیمانډ کوي چېرې ته غرور تکبر مه کوه ته په خلکو باندې خپله سپیریور بلکې د انسانانو د غلطو عفو درگذر کوه نو په دغه طریقه به د دغه انسانانو نه دغه خرابۍ ختم شي حسد پکې ختم شي نفرت پکې ختم شي احساس کمتری به پکې ختم شي بلکې هغه د خبره به دغه ځګي له راشي که نه چې ادمزاد په مړه یو صورت دی هر چې بل ازاره وي هغه ازار شي مطلب د بل انسانانو سره مینه کول که هغه د وړوکی انسان یو که هغه لوی انسان اصل کې دا انسانیت دی او دا انسانان ټول یو دي ته چې بل ته ازار رسې دغه ازار اصل کې تا ته واپس کېږي ته پاتې کېږي نو همیشه دپاره پازیټیو سوچ کوئ همیشه دپاره د خلکو خیر غواړئ او د خلکو دغه خیر غوښتل او خلکو ته خیر رسول هم دغه د ټولو نه غټه ذریعه ده د اطمینان او د خوشحالۍ زه دا خپلې خبرې د رحمان بابا په دې شعر ختمول غواړم ځان په ځمکه باندې خښ کړه لکه تخم ځان په ځمکه باندې خښ کړه لکه تخم که لویي غواړې د خاورو په مثال شه والسلام